باران د ځمکې آبادي ده شیرینه یاره زه په تا آباده یم. السلام علیکم ملګرو، نقیب یوسف زی یم. اعزاز تاجک صاحب را سره ملګری دی. نن په ریاض کې ماشاءالله ډېر ښایسته موسم دی. ډېر وخت بعد باران وشو. باران خو داسې هم نه دی شوی او لږ لږ څه څاڅکي غونډه کړو، خو ماشاءالله موسم یې ښه کړی دی. داسې موسم یې ډېر ښه کړی او راختلی دی غر ته. موږ وی چې یاره د موسم نه به هم خوند والو، ملګرو سره به شعرونه هم شریک کړو. نو اعزاز صاحب څه دي خوښه ده، څه شعرونه ملګرو سره شریک کړم؟ اعزاز صاحب څه شعرونه دي چې زما سترګې لاس او خپې به ګواهي کړي، زما سترګې لاس او خپې به ګواهي کړي، په دې حال مې پرښتې به ګواهي کړي. او دلته څومره بې ګناه قتلونه کیږي، د دې ښار لارې کوڅې به ګواهي کړي. او ستا جفا زما وفا ویني دا ستوري، دا د هجر تورې شپې به ګواهي کړي. او ګناه ماته دی او کتا ته دی لاليه، ګناه ماته او کتا ته دی لاليه، خلق ټول د دې جرګې به ګواهي کړي. او توبه وکړم بیا شي ماته بیا توبه کړم، توبه وکړم بیا شي ماته بیا توبه کړم، ښه پوهېږم دا توبې به ګواهي کړي. او پکې تل حق وینا کوه نقیبه، خپل شعرونه درپسې به ګواهي کړي. ډېره مننه. نور څه شعرونه دي داسې به چې یخ رالم وشو چې غزل دی دا ستا پرنګ بېننګه بدنام نه دی پاتې شوی، دا ستا پرنګ بېننګه بدنام نه دی پاتې شوی، تاریخ وګوره قام مې غلام نه دی پاتې شوی. او دا نن سبا پښتون چې څومره پاتې د منزل دی، دا نن سبا پښتون چې څومره پاتې د منزل دی، او پښتون خو چېرته دومره ناکام نه دی پاتې شوی. او په ما چې د خپل طرفه نه وي پوره کړی، په ما چې د خپل طرفه نه وي پوره کړی، زما د یار نه داسې الزام نه دی پاتې شوی. او په خلقو کې ډېر کم خلک احساس لري په زړه کې، په خلقو کې ډېر کم خلک احساس لري په زړه کې، نور دا اثر په خلکو کې عام نه دی پاتې شوی. او دا زه یم چې اوس هم ستا په لیدو سلام کوم، دا زه یم چې اوس هم ستا په لیدو سلام کوم، په ما دې ګورې حق د سلام نه دی پاتې شوی. او ویلي نقیب بیا راته نن ډېر خواږه راګوري چې بیا خو ترې نیمګړی کلام نه دی پاتې شوی. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. اعزاز نعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو نقیب الله یوسفزي سره ناست یم جي دې غر ته راختلي یو. ماشاءالله نن خو په ریاض کې ډېر ښایسته موسم دی، باران شوی دی، خو مطلب دومره هم نه ګزاره حال دی، خو موسم یې ډېر ښه کړی دی ځکه چې یخ ډېر زیات دی. دا موسم خشکو بیمارانو سیوا شوي، تبه زکام ډېر سیوا شو. نقیب صاحب اوس انشاءالله الله به رحم وکړي او د الله شکر چې دومره الله باران وکړو او دا موسم به ټیک شي، دا بیماران به ختم شي. ډېره زیاته مننه. داسې خوشحاله اوسئ ملګرو. اجازت به درنه غواړو په دغه یوه ټپه باندې چې باران د ځمکې آبادي ده، باران د ځمکې آبادي ده شیرینه یاره زه په تا آباده یم. هر چېرته چې آباد اوسئ. د الله په امان. سلام.